د یو ښار ښکلا د هغه ځای اوسیدونکي دي، کلتور دی، خواړه دي، آبادي ده. دا او دې ته ورته ډېر نور څه د یو ښار د ښکلا رازونه دي. له موږ سره په ننني سفر کې د کابل زړه شهرنو وګورئ او هغه څه ووینئ چې په لیدلو یې تاسو د خوښۍ احساس کوئ. شهرنو یک شهری است که از هر ولایت کشور ما تشریف میارن اینجا، با خوبی ازشون پذیرایی میکنه ما مردم شهر کابل. و همچنان وقتی که میرن ما کوشش میکنیم که هر کسی که در شهر کابل تشریف میاره با خوبی پس برگرده به ولایت خود، به کشور خود و مکان خود. لکه څنګه چې جامې، لوبې او شاعري د کلتور برخې دي، خواړه هم همداسې د ټولنې د کلتور یوه برخه جوړوي. شهرنو کورني او بهرني هوټلونه یا رستورانټونه لري. دغه رستورانټونه بیلابیل خوندور خواړه لري. نن در سره د یو بهرني ترکش رستورانت ننداره کوو. و به ګورو چې څه ډول خواړه پخوي او د رستورانت نورې برخې به وګوري چې کوم نوښتونه یې په خپله سوداګرۍ کې راوستي دي. زیادتر نان ما ترکی هستن و در پهلوی غذای ترکی ما غذای افغانی خود ما را داریم، غذای هندی داریم، چینایی هم داریم و پاکستانی هم. هر کسی که پیش ما اینجا میان با لب خندان از پیش ما میرن و الحمدلله از نان ما، از جای ما، از سی بودن غذای ما، از کیفیت ما، از سرویس نان ما، از اخلاق و رفتار و کردار و کارمندای ما الحمدلله راضی هستم. د شهرنو په زړه کې په 1440 هجري شمسي کال جوړ شوی دغه ښکلی پارک زموږ د خلکو د ښاري فرهنګولۍ ښکاره مثال دی. شهرنو پارک په تیرو 2 کلونو کې بیا رغول شوی چې اوس یې بیا د سیلانیانو پام ځان ته رااړولی دی. زه فرید احمد بسمیل د کندهار ولایت څخه کابل ښار ته راغلی یم او لکه څنګه چې دا شهرنو پارک چې ډېر د پخوا په پرتله ډېر کار ورته سوی دی، رغول سوی دی، د ځوانانو دپاره د تفریح دپاره د فزیکي ورزش دپاره ډېر هوساینې ورته جوړ سوي دي. لکه دلته ځوانان راځي کرکټ، فوټبال، والیبال دغه ورزش باندې دوی خپل صحت سموي او همداسې دوی راځي یو ګړی تفریح خپل مابین سره کښېني، خپل مجلس کوي، خپل ذهني ارامتیا ځان ته حاصلوي. همداسې دلته ځوانان راځي عکسونه اخلي او بیا دغه ځای عکسونه او ښه خاطرې د ځان سره یادګار ساتي. د قیمتي ډبرو د ښکلا ارزښت هغه وخت موندلی شئ چې دغه طبیعي سرمایه په بیلابیلو بڼو ووینئ. دغو ښکلو ډبرو د کابل شهرنو سیمې انتیک فروشي کوڅې ته خاصه ښکلا ور په برخه کړې ده. راځئ چې ویې ګورو. الحمدلله افغانستان کشوری که با معادن بسیار سرشار و قیمتی می باشد که در کوچه انتیک فروشی این سنگا از اینجا به کل کشورهای دنیا عرضه میشه، برای کل مارکت های جهان عرضه میشه. الحمدلله سنگای بسیار خوب داریم، سنگای داریم که در دنیا
رتبه اول داره. حتی تو دانه شده که در بازار جهانی تا $1,000,000 فروخته شده. د قالینو یا غالیو سوداګر وایي غالی د ژوند د روښنایانو ستون دی. غالی د مالدارۍ په خاص شکل د وړیو تجارت ته وده ورکوي. د لاسي صنایعو دغه بېساري تجارت هم د انتیک فروشۍ کوڅه ښکلې کړي. کسی که قالین دستباف در خانهش هوار داره اگر روزانه 20 دقیقه در سون قالین نگاه کنه ذهنش روشن میشه. قالین افغانی خاصیت بسیار بالای داره. از نگاه طبی برتان بگم از نم، رطوبت، کسر ریماتیزم و پایدرد و چیزا نمیشن، این فایدهش داره. هر چقدر بگم به قالین هنوزم کم است چون صنعت ملی ماست، هویت ماست. اگر متوجه باشین قالین در جهان که اوار باشه نمیگن این قالین احمد بافته یا محمود بافته، این قالین میگه افغانستان بافته. این افتخار افغانستان است، این افتخار هر افغان است. د دې هرڅه ترڅنګ په شهرنو کې د آبادۍ چارې په بېساري ډول په ډېرې چټکۍ سره پر مخ روانې دي. په تیر یو کال کې په لسګونه نوي لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوي او د نورو ودانیو د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. درنو دوستانو، شهرنو د افغانستان د سوداګرۍ مرکز د مینې او یووالي سمبول مو را سره ننداره کړ. هیله ده زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ او خپل ښکلي نظرونه را سره شریک کړئ. تر بیا لیدو پورې مو په الله سپارم. ښې چارې.